نیمګړي دومره ډېرو ارمانونه په یو کور کې نیمګړي دومره ډېرو ارمانونه په یو کور کې ما ولیده مات شوي بلا زړونه په یو کور کې اوس دومره ډېر جوړ شوي دي کورونه په یو کور کې دوه درې څلور لمبه شي تنورونه په یو کور کې د اوس زمانې دغسې روری شوې په یو کور کې یو بل ته یې وښلي دیوالونه په یو کور کې نو څه وشو که ته ورسره نه یې خوږه یاره شاهد سره اوسیږي د یادونه په یو کور کې سلامونه ملګرو ستاسو ملګری نازک خان یم ادبي خپرونه د وصال مازدیګر ده نن د ملکنډ د دنګو غرونو نه زه او یاسر را روان شو او پړانګ غار ته راغلو دلته زموږ ډېر زیات ګران ملګری شاهد خمار ژوند کوي شاهد خمار زموږ د ملګري د خلیل عثمان خیل د رور واده و 2 کاله یا 2.5 کاله وړاندې دلته مونږ راغلي وو هغوی دغه مشاعره را جوړه کړې وه شاهد خمار نه مې دغه شعرونه واورېدل او دغه زما ډېر زیات خوښ شوي وو که عمره و ځوان فکره شاعر دی غوښتل مې چې د هغه خوا له لاړ شم او د هغه نه دغه شعرونه او نور شعرونه ریکارډ کړم او د وصال د مازدیګر د لارې یې بیا ستاسو سره شریک کړم نو نن را روان شو زه او یاسر راغلو پړانګ غار ته د شاهد خمار رور سره ناست یو دغه شعرونه به ترې پوره واورو او نور که څه شعرونه یې لیکلي وي هغه به ترې هم ریکارډ کړو او بیا به یې له تاسو ملګرو سره شریک کړم نو راځئ شاهد خمار په شریکه باندې اورو شاهد خماره سلامونه وعلیکم السلام نازک خان لاله ستاسو ډېره مننه چې دغه ستړی م وکړه او زموږ خواله راغلی او د خپل پروګرام هم موږ جوګه وګڼلو نو ډېره مننه او بس دغه شعرونو تاسو غوښتنه وکړه دغه به هم درته ووایم چې نیمګړي دومره ډېرو ارمانونه په یو کور کې ما ولیده مات شوي بلا زړونه په یو کور کې یو خواته د یو چا د ارمانونو جنازه وه بل خواته غږول خلکو تملونه په یو کور کې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېره مننه چې یو خواته د یو چا د ارمانونو جنازه وه بل خواته غږول خلکو تملونه په یو کور کې او یو داسې وخت و ترزو یو پرور کې پرخ نه و یو وخت چې یو ځای به و ټول رونه په یو کور کې ډېر ښه دی یار او اوس دومره ډېر جوړ شوي دي کورونه په یو کور کې 2-3 لمبه شي تنورونه په یو کور کې د نن زمانې دغه رورولۍ شولې یارانو یو بل ته یې وښلي دیوالونه په یو کور ډېر ښه دی دا بیا ووایه مننه چې د نن زمانې دغه رورولۍ شولې یارانو یو بل ته یې وښلي دیوالونه په یو کور کې ډېر ښه دی او زمونږ او ستاسو کلی خو د یو کور په مثالو نو ولې په مونږ بند شو دیدنونه په یو کور کې نو څه وشو که ته ورسره نه یې خوږه یاره شاهد سره اوسېږي د یادونه په یو کور کې ډېره مننه یمه د مرګ او ژوندانه په منځ کې پروت یمه سم د تناره په منځ کې او ورور مې د ښځې په خوله بیل شو رانه دیوال وښي نن د کاله په منځ کې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه یار ورور مې د ښځې په خوله بیل شو رانه دیوال وښي نن د کاله په منځ کې او خلک به جنګ کې خپل مفاد حاصل کي هسې به غرق شي پښتانه په منځ کې ډېر ښه دی یاره دا هم بیا ووایه ډېر ښه شعر دی یار چې خلک به جنګ کې خپل مفاد حاصل کي هسې به غرق شي پښتانه په منځ کې او زمونږ جنګو دوامداره خو سړیه څه له راتلي ته په منځ کې باور ادبار هر څه دی وړي یاره سړی خو پرېږدي که نه څه په منځ کې او مخې ته نورې ستونزې شاته غم ستا ولاړ یوازې یمه زه په منځ کې او غربته ته زمونږ غټ دښمنې شر راته نور مه جوړوه په منځ کې او شاهده یاد مې دی تر اوسه پورې یو څوک ساتلی مې دی زړه په منځ کې ډېر ښه دی یار چې بهر دی د بنګلو لاړ نشي شور د دروازې پرده دننه جوړه شه د کور د دروازې په خوښه که ته خپل زړه ته وتلی نو قربان هېڅوک به دې بهر نه کړي په زور د دروازې او نظر دې لږ شان وکړه په دې خپلې لوپټې عزت دې ګوره وساته د رور د دروازې او زما د خپلې لارې تګ او ستا خیالونه نور په ما پسې بهر نه کې سر نور د دروازې او ارمان دی پوره نکړلو زما په ژوندانه د مرګ نه پس مې رانشي په لور د دروازې او په لاسو کې شاهده ورله څه ناڅه ورکوي ملنګ خو خلک نه لیږي تش تور د دروازې چې
بیا به هم روغ شي که را پرېوتو د غره سړی خو نه روغېږي را پرېوتې د نظره سړی او هسې د نوم دپاره ښه ډېرې شملې وینمه خو د خبرې پکې نه وینم د سره سړی او زمونږ په حق کې خو به هر څه خود وایي نو یاره چې وي د حقیقت نه ناخبره سړی او مونږ پښتنو کې بل یو دغه مصیبت ښه نه دی زغملی نه شو څوک د خپل قامت نه بره سړی مننه مونږ پښتنو کې بل یو دغه مصیبت ښه نه دی زغملی نه شو څوک د خپل قامت نه بره سړی او د ملاقات په وخت کې کله چې رقیب دی راشي بې پښمني لکه روجه شي په نخره سړی او د چا په سپینه جامه هیڅ کله باور مه کوه شاهد اخلاص نه دی دې وخت کې څوک د شره سړی ډېره مننه چې هر څه نه مې ورو خبروي ښه ده وخت چې دا ډغرې راکوي ښه ده او زړونه چې پردي ساتم په دار ښه یم ما له دغه شانتې زندګي ښه ده او مه راځه اوس دغسې خوشحاله یم اوس مې دنیا ورانه د زړګي ښه ده او دا کوڅې سبل شانتې خوږې لګي دې کوڅو کې لږه ملنګي ښه ده او ژوند کوه شاهده غم به نه کوي وکه درې څلور ځایه یاري ښه ده چې ما د دیدن خالی کوڅې جوړوي هر مازیګر مې ستا وادي جوړوي یاد دې آرام ته چرته پرې نه هودم هم مې د ورځې هم د شپې جوړوي او چې بیا یې لولې ځان به ویني پکې زما غزل به دې دغې جوړوي مننه چې بیا یې لولې ځان به ویني پکې زما غزل به دې دغې جوړوي او ما که په تا کړی باور جوړوي ما که په تا کړی باور جوړوي نو تا به هم خپلې دوکې جوړوي اخر چې زه به یم تر کومه داسې ما به تر څو ستا وسوسې جوړوي او ما ته نامه د مینې مه یادوه اوس مې بیخي دغه قیسې جوړوي د دوی به هم بیا اوښکې نه وچېږي دا اوس چې څوک مونږه بېبې جوړوي ډېره مننه چې د دوی به هم بیا اوښکې نه وچېږي دا اوس چې څوک مونږه بېبې جوړوي او شاهده هغه خو د خدای نه کړي ښاد څوک چې تور سرې پښتنې جوړوي ډېره مننه دغه غزل دی زما د ملګري ته ډالۍ چې سلمان ته دغه تا ته ډالۍ چې زمونږ د خوږ زړه د ټکور دپاره هیڅوک نه و مونږ سره کلي او د کور دپاره هیڅوک نه و چې میراث تقسیمېدونو بیا یې شپږ زامنو خو د خدمت د پلار او مور دپاره هیڅوک نه و ډېره مننه چې میراث تقسیمېدونو بیا یې شپږ زامنو خو د خدمت د پلار او مور دپاره هیڅوک نه و او ما انتقام به د هر ظلم اخیستلی وی خو ملګري ما سره د زور دپاره هیڅوک نه و او د اختر ورځ و دروازې ته یې څارنې کولې د څه راوړو بیرونو خور دپاره هیڅوک نه ډېره مننه چې د اختر ورځ و دروازې ته یې څارنې کولې د څه راوړو بیرونو خور دپاره هیڅوک نه و شاهده خلکو ورته نوره هم لمن وخله د مړه کولو په تا اور دپاره هیڅوک نه و ډېره مننه او دغه شعرونه چې زما خو سوالو د اظهار په شانتي خو ستا جواب د انکار په شانتي ما ویل صرف پکې زه اوسېږم خو نه ستا زړه د بازار په شانتي او مونږ هغه خلک هم په سر کېنول چې او لایق د خپو پیزار په شانتي او هر څوک ډکه د دنیا د ښکلو خو پکې نشته څوک د یار په شانتي او په تا رغېږه ملالیه راشه زه یې بیمار ته د انار په شانتي او بېوسۍ وړي مې د مخ رنګونه نن سبا یم لوټ شوي ښار په شانتي شاهده اوس یریږم پړي نه هم چا ټک راکړی و د مار په شانتي چې دا لنډه ده چې به په ځان شي خو لږ صبر وکه په خپلو کړو به په حیمان شي خو لږ صبر وکه او ټول عمر داسې اداګانې به دې نه خرڅېږي ته به په ځان باندې تاوان شي خو لږ صبر وکړه
او چې دا حالات درله ناشنا ناشنا ډغرې درکي بیا به ښه ټیک ټاک مسلمان شي خو لږ صبر وکړه. ډېر ښه دی یار دا بیا ووایه چې دا حالات درله ناشنا ناشنا ډغرې درکي بیا به ښه ټیک ټاک مسلمان شي خو لږ صبر وکړه. او د زندګۍ دی را روان داسې وختونه پتا ورته به یو دوه کې حیران شي خو لږ صبر وکړه. ډېر ښه دی. او شاهد لاسو له پیسې که د خدای راوستلي بیا به د هر چا قدردان شي خو لږ صبر وکړه. ډېر ښه دی. او چې کله به بد کله به ښه وي یاره وخت او حالات یو شانتي نه وي یاره. او یقین دې وشه چې له تا نه بغیر ورځ وي رڼا وي په ما شپه وي یاره. او زړونه ساتي به تل د نورو خلکو دا مینتوب خو عجیبه وي یاره. او څه د لاس نهې نښانې دې راکه چې بیا مې مل د ژوندانه وي یاره. او درله مې ټولې بهانې ختمې کړي راځه راځه که دې اوس زړه وي یاره. شاهده ځان ته دا اکثر وایمه یو ورځ ستا به هم واده وي یاره. ډېر ښه دی یاره ډېر ښه یار ډېر ښه دی یار. چې دا زمونږ د ځوانو خوندونه تلي که نه دا د پسرلو خوندونه تلي. کله هغسې اوس پاتې نه دی یاره د جومات او د حجرو خوندونه تلي. هغه مسته لیونۍ چې واده شوي د ټول کلي د کوڅو خوندونه تلي. هغه مسته لیونۍ چې واده شوي هغه مسته لیونۍ چې واده شوي د ټول کلي د کوڅو خوندونه تلي. اوس پښتو صرف په خوله باندې ویل شي ګنې نور د پښتنو خوندونه تلي. اوس پښتو صرف په خوله باندې ویل شي ګنې نور د پښتنو خوندونه تلي. هېڅ د پیغلو به ګیله نه کومه ځکه چې زمونږ د زلمو خوندونه تلي. ډېره مننه. دیدنونه پکې نه کېږي شاهده د زیړي مازدیګرو خوندونه تلي. ډېره مننه. او دا غزل د مسافر ورونو د ډالۍ چې ګرانه زندګي را په سر شوې ده زم مسافري را په سر شوې ده او نه مې پرېږدي تا سره یو کلي کې داسې مجبوري را په سر شوې ده او هېڅ څه بله چاره مو اشنا نشته ځکه مزدوري را په سر شوې ده او وخته دا حالات به بدلول غواړي چا سره سیالي را په سر شوې ده اوس مې ترې خلاصې شاهده نه کېږي غم سره یاري را په سر شوې ده. ډېر ښه دی یار. چې همداسې ښه یم په ځان ښه یمه زه اموخته دې په خفګان ښه یمه پوه یم چې دی ښه نامعلومه منزل خو تصور کې دې روان ښه یمه. ډېر ښه یار. ډېره مننه. چې مې د زړه په رضا ژوند کړی دی داسې د ژبې اویزان ښه یمه او دې کې مزه ده ته وعدې ماتوه ستا د راتللو په ارمان ښه یمه. ډېر ښه یار. دې کې مزه ده ته وعدې ماتوه ستا د راتللو په ارمان ښه یمه او بیخي جوړېږم دې حالاتو سره لږ منافق لږ مسلمان ښه یمه. ډېر ښه دا بیا ووایه. ډېره مننه. چې بیخي جوړېږم دې حالاتو سره لږ منافق لږ مسلمان ښه یمه او شاهده ژوند تېرېږي داسې ښه ده چا سره روغ چا سره وران ښه یمه. ډېره مننه. خاموشي ده په هر لور زړه مې خفه دی خوشی خوشی دی نن کور زړه مې خفه دی اختر راغلی خو زه نه یم خوشحاله مسافر دی زما ورور زړه مې خفه دی. ډېره مننه. اختر راغلی خو زه نه یم خوشحاله مسافر دی زما ورور زړه مې خفه دی او تش لاسونه زم د ښاره غریبي ده بنګړي غوښتي رانه خور زړه مې خفه دی. مایوسي راته سترګو کې ښکارېږي حوصله مې بایله مور زړه مې خفه دی او اوس سندرې ویل د مینې له ما نشي په وطن پورې دی اور زړه مې خفه دی او دا خو خلکو له دوکه ورکومه خاندم دا خلکو له دوکه ورکوم شاهده خسې خاندم خو نور زړه مې خفه دی. ډېره مننه. د یو کېدو مو څه امکان نشته دی ځکه چې ما کې دغه توان نشته دی او خلک د ورځې لسه ته بدلوي خدایه زمونږ یو جانان نشته دی. ډېر ښه دی. مننه. او چې یو ځل بیا ټول پښتانه راټول کی ارمان دی هغه باچا خان نشته دی. ډېر ښه دی. ډېره مننه. او بس یو انسان هیڅ قیمت نه لري نور دی وطن کې څه ارزان نشته دی
او یو د خپل ورور ګریوان نیوو ته تکړه نور د غیرت مونږ کې ایمان نشته دی او د یار دپاره که څوک سر وبیلي زما په خیال دی کې تاوان نشته دی دا مې ارمان دی چې هغه زما شي شاهده نور مې څه ارمان نشته دی ډېره مننه لکه ایرو کې چې پټ لال پاتې شي داسې مې زړه باندې یو سوال پاتې شي او د ځانه نور هم لیونی جوړوم که یار زما په دې بد حال پاتې شي زمونږ ترمنځ ښې خبرې وشي خو یو اظهار پکې دیوال پاتې شي او د یار بیللو سره دغه سړی هسې ژوندی به ستا په خیال پاتې شي شاهده مه کوه د زړه خبرې د دې نه ښه ده چې سنبال پاتې شي ډېره مننه او وګوره څه حال مې کولګې جدایۍ درپسې لکه ماشوم غونته مې ده سمه جبۍ درپسې او ورکه لالیه چېرته یې هېڅ دې درک نه لګي په ګرځېدو مې دا د خپې شولې پولۍ درپسې او دا ستا د لاسه چې دا ما کومه برباده کړله زما ازار به وي مدام د دې ځوانۍ درپسې او دا ته به لاړه شي او زه به یم ژوندی دغسې ممکنه نه ده زه به مړ یم جینۍ درپسې او داسې خیرېږي نه په ژوند باندې جانان د مینې شاهده هیر به شي چې ولګي تبۍ درپسې ډېره مننه یو وخت وتی له هر کاره ومه تا پسې دومره ناقراره ومه ستا انتظار و راله زړه شین کړی هر وخت به نا سترګې په لاره ومه زما د زړه نه چېرته نه یې وتې ستا زړه کې خدای خبر که یاره ومه او راپسې سپکې وایي هغه خلق دا زه چې مړ د چا دپاره ومه دا لباسي خندا دې څه له کوله چې په نظر کې دې بېکاره ومه شاهده زړه ورانه دلته پاتې خالی ګوګل تلی ترخاره ومه ډېره مننه وایي چې ورله ورکمه دا خپل زړه څوک به رانه کي په بدل زړه او د مجبورۍ مېرمنه واخلم سړی مدام ساتي د بل زړه په تا به ډېر خلک مین وي خو ما درکړی دی اول زړه نن مې د مینې جوارۍ کې په چا بایللی مکمل زړه اوس په دې څنګه صبرومه ما له دې هېڅ نه راځي چل زړه او بیا مې په چا سترګې خوږې شوې جوړې راغلی دی اجل زړه خلک په تمه د پیزوان دي شاهد بایللی په اروبل زړه مننه چې ستړی شو ډېر په ورک منزل زما نیمګړی ارمان خدای ته نور کړې مکمل زما نیمګړی ارمان په ځان پوهېږم چې دا مې ورکوي له وطن ما ته جوړېږي به اجل زما نیمګړی ارمان یو په وطن کې چې شي امن دا ارمان لرمه بل یو انسان دی خپلول زما نیمګړی ارمان او ما څه غوښتل درنه او دا څه کې راګیر دې کړمه خدایه په څه دې کړو بدل زما نیمګړی ارمان د ژوند په هر اړخ تر سترګو سترګو کېږي راته تا یادوي راته یار تل زما نیمګړی ارمان او زړه له به ډېرې د دروغو د لاسې ورکړم خو نه پوره کېږي په دې چل زما نیمګړی ارمان شاهده دا دی که نه خلک به پرې ښه پوهېږي خو همدا کتاب همدا غزل زما نیمګړی ارمان ډېره مننه یاد دې راشي خو دمه را سره نه کوي جوړې نوره یارانه را سره نه کوي چې زما په بدو ورځو خبر شوي څه یاران اوس رابطه را سره نه کوي مننه چې زما په بدو ورځو خبر شوي څه یاران اوس رابطه را سره نه کوي او مروره یاره شا به را پخلا شه دا زړه نوره ګزاره را سره نه کوي مروره یاره شا به را پخلا شه دا زړه نوره ګزاره را سره نه کوي او یار مجبوره دی که نوره څه قصه ده د راتلو بیرته واده را سره نه کوي او زه چې چا د ژوند د کار وم ایستلې اوس هغه جینۍ واده را سره نه کوي ډېره مننه او چې د زړه بدل کې زړه راکړي شاهده دا خبره څوک پخه را سره نه کوي او دا ستا د خولې سره خندا جوړېږي زما د مخ سره جړا جوړېږي الله د خیر کې راته داسې ښکاري جوړ پښتونخوا نه کربلا جوړېږي او چې پرې مین شو خم هغه مو وخوري مونږ ته هر ښکلي نه بلا جوړېږي
او زما به بیا هم انتخاب هغه وي که بیا د سره دا دنیا جوړیږي. ډېر ښه دی. او پردي غمونه جاړه دغه شانتي شاهده تا سره هم دا جوړیږي. ډېر ښه دی. چې دغه ارمان راله پوره که خدایا، یو څوک مې مل د ژوندانه که خدایا. او مونږ او ستا در کې هیڅ هم پرې کمی نه راځي، هغه جینۍ راته واده که خدایا. او مونږ هم ډېر شي ارمانونه لرو، زمونږ بخ هم چرته ښه که خدایا. چې بیرته راشي ګنې مرمه پسې، زما د زړه خبر هغه که خدایا. او محبتونو سم زرې زرې کړم، دا ستړی ژوند راله دمه که خدایا. زه شاهد ستا ډېر ګناهګار بنده یم، خو ته بخښنه راته وکړه خدایا. ډېر ښه دی. ډېره مننه. ټول سراسر تاوان دی، دا جنگ او شر تاوان دی. ګټه په جنگ کې کول دا د خپل سر تاوان دی. او مونږ په سرلی کې د زړه کړی اکثر تاوان دی. په تا ښایست تاوان دی، په ما نظر تاوان دی. زمونږ د دواړو ګوله یو برابر تاوان دی. او ټول ماښامي بې خونده هر یو سهار تاوان دی. چې بې دیدنه تیر شي دا مازیګر تاوان دی. او د یو چا زړه ګټوله کړی مهر تاوان دی. او په چا یې مه کوه نور دا ډېر باور تاوان دی. شاهده ګټه نشته ژوند سراسر تاوان دی. چې هر څه په دنیا لري څوک چې یو اشنا لري، دا دی بختور خلک څوک چې د دعا لري. او ځان له مې تیاره دی ژوند خلکو له رڼا لري. او پټ پټ چې کاته کوي پټه زړه کې غلا لري. او پیغلی پښتني چې وي سترګو کې حیا لري. او هغه شاهد مړ دی نور صرف تن کې سا لري. چې ګورم د مینې په نشه کې ځان ته، ټوله ورځ جاړم آینه کې ځان ته. او ستانه بغیر زندګي څنګه کومه، هسې خیران یم یو دوه کې ځان ته. کلک ملالی خپل غیږ کې نیسه، نن یم څه نوره اراده کې ځان ته. د مایوسۍ په آخري خط کې یم زهر مې ایښی د کوټه کې ځان ته. او شاهد زړه به دې هله راټول شي هغه جینۍ چې را واده کې ځان ته. بس ډېر زیاته مننه شاهده، ډېر خواږه خواږه شعرونه دې راته وي یار. ډېره مننه ستاسو نه بس دا ګرانو ملګرو، د وصال په مازدیګر کې مو شاهد خمار ورور واورېد او د هغه د شعرونه به مو خوند اخیستې. ما تل دغه خبره کړې ده او دغه مې بار بار کړې ده چې زمونږ تر څو پورې په دې وجود کې ساګانې وي، نو موږ به په داسې ملګرو پسې ګرځو، هم دغه شعرونه به ریکارډ کوو او بیا به له تاسو ملګرو سره شریک کوو. نو په دغه سوچ په دغه فکر به روان اوسو. او مونږ په دعاګانو کې ځکه یاد ساتئ چې په صحت باندې سړی روغ وي نو دا ګرځېده کېږي. نو زمونږ خو تل په تاسو په دعاګانو کې، خو مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر ځای الله مو ښاد آباد ساته. دلوي الله په امان.